کم یو کس چې دا وظیفه وکړي نو الله جل شانه به یکدم تمام مشکلات ختم کړي. څونه مصیبتونه کې ګیر وي الله جل شانه به د هغې نه دوی ته نجات ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، نن درته یو ډیره زبردسته دعا ښیمه. د دې دعا وظیفه کو تاسو راونیسئ: الله الله ربي لا اشرك به شيئا. اسانه دعا ده. که د دې دعا وظیفه تاسو راونیسئ، او خصوصا هغه رونه او هغه خویندې چې هغه په څه مصیبت په څه آفت کې مبتلا شوي وي یا په څه مشکلاتو کې ګیر وي. یو انسان ته مشکلات راغلی دی او دی د مشکلاتو نه خپل ځان خلاصول غواړي، نو هغه دا وظیفه پابندۍ سره راونیسي: الله الله ربي لا اشرك به شيئا. رب العالمین به اچانک سمدستی زر تر زر به الله جل شانه د ستاسو د مصیبت ختم کی. په دې وظیفې کې رب العالمین یو ډېر لوی تاثیر او ډېر لوی اثر ایښودلی. د مصیبت نه نجات ورکوونکې وظیفه ده. که یو انسان په لوی مصیبت کې مبتلا شوي، د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ شوي، او د دې دعا وظیفه راونیسي، نو الله به هغه تمام مصیبتونه ختم کړي، تمام مشکلات به الله جل شانه ختم کړي، تمام پریشانۍ به الله ختم کړي. کله کله داسې وشي چې په کور کې زمونږ جنګ جګړې راشي یا په کور کې اختلافات راشي د رونو خویندو، او د هغې د وجې نه مور او پلار ډېر سخت پریشانه وي. کله کله دا پریشانی په دې شکل کې راشي چې زمونږ کاروبار نه وي، زمونږ بندش وي، کاروبار مونږ ته نه ملاویږي، او دې د وجې نه مونږ د ډېر لوی مشکلاتو سره مخامخ شو. ځکه چې کاروبار نه ملاویږي نو بیا د انسان روزي رنډه تنګوي، او ډیر د دې نه علاوه نور هم داسې حاجتونه او ضرورتونه چې د هغې هغه به سره نه پوره کېږي، چې کاروبار نه لګي نو هغه هم نه پوره کېږي، نو پریشانه او مشکلات راشي. اوس دغه پریشانی او دغه مشکلات د هغې ختمولو دپاره هم تاسو الله الله ربي لا اشرك به شيئا وظیفه کولی شئ. وضاحت به زه تر څو پورې کوم چې د دې پریشانۍ دپاره آن تر دې چې نومې پریشانی وي، نو دا نومې پریشانی د مصیبت، تکلیف او د مشکلاتو د ختمولو دپاره بلکل د دې وظیفې د دې ذکر او دا دعا تاسو بلکل کولی شئ. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. ډېره زیاته اسانه طریقه ده. که یو انسان په لوی مصیبت، په لوی مشکل او په لویه پریشانۍ کې مبتلا شوی دی، نو هغه د ځان له دا وظیفه خپل معمول جوړ کړي، یعنې په ناسته ملاسته ولاړه چې په هر حالت کې د ده په خولې باندې د یو وظیفه شروع وي: الله الله ربي لا اشرك به شيئا. الله الله ربي لا اشرك به شيئا. ډېرې دغه وظیفه کوي، او په کم مشکلاتو کې چې ګیر وي د هغې مشکلاتو تصور دی کوي، او دا د ذهن ته راولي چې دا مشکلات دي الله جل جلاله زما ختم کړي. انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین تمام مشکلات ختم کړي. څونه پریشانۍ وي دا تمام پریشانۍ به الله ختم کړي. د دې وظیفې تعداد معلوم نه دی چې څومره زیات تا وویل نو هغه نه زیاته پیدا به تاته وشي. مشکلات خو به دې ختم شي، خو په آینده وخت کې به تاته مشکلات راپېښېږي نو بیا رکاوټونه او بندشونه به دې الله ختم کړي. په آینده وخت کې به تاته دغه څیزونه دا به ورته نه راځي. د ټول عمر دپاره به د مشکلاتو نه بیا خلاص شي. دا به څو ورځې کوو چې تر څو پورې موږ په خپل مقصد کې کامیاب شوي نه یو، نو دا وظیفه به موږ جاري او ساري ساتو تر د مقصد حاصلېدو دپاره. دا پریشانۍ تر د ختمېدو پورې، د مشکلاتو تر د ختمېدو پورې تاسو به دا وظیفه جاري ساتئ. دا خو ممکنه ده چې په یو ورځ کې دننه الله جل شانه ستاسو تمام مشکلات، پریشانۍ ختمې کړي، ورنه د یو هفتې نه پکې زیات وخت نه لګي. نو یو ډېره زبردست او مفیده وظیفه مې درته وښوده. بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ
د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.